د چاپې سهار نمه برخه د چا د وجود برخه د چا زړه خاورو ته سپارو د چا د وجود برخه د چا زړه خاورو ته سپارو دا ځل چې راشم ډوډۍ وړم د میزان میاشته وه هوا معتدله وه کال د فصلونو حاصلات راټولول شوي وو یوازې کچالو او ځینې نور پاتې وو د ونو پاڼې هم په ژیړېدو وې نور د خزان د موسم پیلېدو ته یوازې د ګوتو په شمار شپې پاتې وې د سیمې د خلکو د عادت له مخې د ودونو مراسم پیل شوي وو او معمولا زموږ د سیمې هستوګن د کال همدا وخت له سفر راستنیږي هارون ولد زقوم د خپل پلار او کاکا سره د کچالویو په ښکلو کې شریک وو دوی به له خپل فصل کچالو را ایستل او هارون جان به په مرکبه باندې تر کور را رسول ټوله ورځ یې له خپلو فصلونو کچالو راټول کړل ماپښین شو خو دوی لا هم د غرمې ډوډۍ نه وه خوړلې د معمول له مخې یې ډاډه کچالو په ګرمو لوټ کې پخول کور کې یې مورکۍ ورته وایي هارون جانه ډوډۍ در سره یوسه هارون ویل مورې دا ځل چې راوګرځم ډوډۍ را سره وړم هلته به ډاډه هم پخه شي هارون جان خبر نه دی چې دلته د بشر د حقوقو دعوه کوونکي څوک خوښیو ته نه پرېږدي د دې سیمې د وګړو خوښي ټولې نیمګړې دي هارون جان د کور په طرف د کچالیو بار بیا راوړ نور کور ته په رسېدو دلته حاجي رحمان ګل د حاجي رحیم ګل زوی چې د همدې ولسوالۍ د پاکو بلاک اوسېدونکی و اوس مهال غزني کې اوسېدلو او خپل شخصي کاروبار یې کولو موټر را ورسېد یو دم درس شو لمبې پورته شوې د رحمان ګل موټر په نښه شو او تر څنګ یې هارون جان داسې مهال چې کچالو یې را بار کړي وو د یرغلګرو د ډرون پارچو سوری سوری کړ نو ولې به مو مخ باندې د اوښکو لارې نه وي د هارون کاکا محمد سلیم چې دا کیسه یې په سلګیو کې راته کوله ویل هارون د 1998 کال د میزان په 5مه نیټه د میدان وردګو چک ولسوالۍ د بګزار دریب میرکه کلي کې د خپل کور په څنګ کې داسې مهال په شهادت ورسېد چې وجود یې له سره آن تر پښو پارچو وهلی او د رحیم ګل موټر داسې اور اخیستی و چې چا هم یاد موټر ته د نږدې کېدو توان نه لرلو زموږ د سترګو په وړاندې د اور په لمبولو لپه شو دلته د یرغلګرو له لورې د طالب په نوم تجاران او کوچني ماشومان هم په شهادت ورسېدل دلته په سیمه کې د ګرځېدلو او خپلو حاصلاتو راټولول هم جنایت بلل کېده دغه وحشتونه د یرغلګرو په تاریخ تور داغ دی چې تل به پاتې وي دا خو پرېږده هغه څاروی چې هارون ورباندې کچالو راوړل د یاد برید له امله ټوټه ټوټه شو دلته د انسانانو ترڅنګ د نړۍ سړي خورو د حیواناتو ژوند هم ګواښلو او وخت ناوخت به یې په نښه کول هر په لمر خاته خاورو ته سپارو د چا د وجود برخه د چا زړه خاورو ته سپارو د چا د وجود برخه د چا زړه خاورو ته سپارو یو ګل د شهادت په خوب ویده خاورو ته سپارو یو ګل د شهادت په خوب ویده خاورو ته سپارو سینې لغري وډکې په زړه غم سترګو کې اوښکې سینې لغري وډکې په زړه غم سترګو کې اوښکې څو کاسه شهیدان سویسکاره خاورو ته سپارو څو کاسه شهیدان سویسکاره خاورو ته سپارو د چا د وجود برخه د چا زړه خاورو ته سپارو یو ګل د شهادت په خوب ویده خاورو ته سپارو یو ګل د شهادت په خوب ویده خاورو ته سپارو په چا چې د دې چم ښکلا مینه وه بېحده پوچا چې د دې چم ښکلا مینه وه بېحده په وینو باندې رنګ دی نن هغه خاورو ته سپارو
دینن هاغا خورو تسپارو د چا د وجود برخه د چا زړه